د پاکستان او طالبانو په جګړه کې امریکا څنګه ولې د پاکستان طرفداري وکړه؟ د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ. امریکا طالبان باید د افغانستان د خاورې څخه د ترهګریزو بریدونو نه کېدو ډاډ ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن ژان پیر دوشنبې مارچ 18 وویل چې طالبان باید ډاډ ورکړي چې د افغانستان د خاورې څخه ترهګریز بریدونه نه کیږي. میرمن پیر دا څرګندونې په افغانستان باندې د پاکستان هوایي بریدونو ته د متحده ایالاتو د غبرګون په هکله د امریکا غږ یوې پوښتنې په ځواب کې وکړلې. هغې وویل امریکا په دې راپورونو خبره ده چې د پاکستان پوځ د شنبې په ورځ یوې نظامي پوستې باندې د ځانمرګي برید په غبرګون کې په افغانستان هوایي بریدونه کړي او په دې دواړو پیښو کې په مرګ ژوبله یې خواشیني وښوده. ویاندې زیاته کړه موږ په پاکستان کې په یوه برید کې د مرګ ژوبلې او په افغانستان کې په هوایي بریدونو کې د ملکیانو وژل کېدل باندې په ژوره توګه افسوس کوو. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پکتیکا او خوست ولایتونو په 2 ولسوالیو باندې د پاکستاني هوایي ځواکونو د الوتکو بمبارۍ په سختو ټکو غندلي او د پاکستان د پوځ دغه اقدام د افغانستان په خاوره تیری بللی دی. خو د سپینې ماڼۍ ویاندې وویل چې طالبان باید ډاډ ورکړي چې د افغانستان د خاورې څخه ترهګریز بریدونه نه کیږي. کارن ژان پیر همدارنګه د پاکستان څخه د زغم څخه کار اخیستو او د ډاډ ورکولو غوښتنه وکړه چې د ترهګرۍ ضد هلو ځلو کې یې باید ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.